په ډنمارک کې د فوټبال میچونه چې د کورونا وبا له وجې د تیرو 2 میاشتو راهیسې ځنډېدلي وو د مۍ په 9 بیا شروع شول. خو مخکې به د دې میچونو نندارې لپاره سټیډیم ته زرګونه خلک ورتلل، اوس یو نندارچی هم نشته. البته د سوپر لیګا نوم یې د کلب زرګونو خلکو ته مفت ټکټونه ورکړي او د ویډیو کانفرنس له اپلیکیشن زوم سره په همکارۍ یې داسې انتظام کړی چې دغه خلک له کورونو او نورو ځایونو نه یوازې نیغ په نیغه لوبه ګوري، بلکې په میدان کې لګېدلي 22 لویو سکرینونو په ذریعه لوبغاړو ته هم دغه خلک ښکاري چې پکې دوی نیغ په نیغه د خپلې خوښې لوبغاړو ته هڅونه کوي. د تماشایانو او لوبغاړو لپاره دا یو نوی حالت او احساس و. ځینې خلک د کورونا مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیرو ته په پام سره د دې میدان بهر په ګاډو کې ناست دي او دا میچ ګوري.